قسم د حضور پاک مبارک په دریو سيزونو قسم خوړلی په ترمذی جلد ثانی کې دریو سيزونو یو پکې دا قسم دی چې پیغمبر مبارک خبره خو به قسم مونږ منو او مونږ له پکار دي چې مونږ یو منو لیکن په دې قسم خوري وې زما د الله په ذات قسمي چې په صدقه ورکولو مال نه کوي مونږ وایو کمی ورکړه بس مال لال کم شو تباش او پیغمبر مبارک قسم خوري چې نه کمی دویم پس قسم خوري دویم په دې قسم خوري چې د بل نه سوالونه کې نو مال به په نه زیاتېږي برکت په پکې نه او دریم پس قسمونه قسم خوري وی چې څوک چادان عاجز کې یو سړی ورپسې راغی او ما معاف کا ما تا سره ظلم کړی ما معاف کا او دې وبخي نو خلک خو عزت ملال کړ عزت خو بالا غټم چې بدل والا چې دې بدل وانه لی او دې مفتو کې وبخي وی زما دې په الله په ذات قسم کې دې بخد عزت ورکړي مونږ وایو نه عزت پدې کې دې د نه د سپېړې بدل والا عزت پدې کې چې ډز بدل پډز والا عزت پدې کې چې د کنځلو بدل په کنځلو والا نه پیغمبر وی بخا چې معافي درنه غواړي عزت پدې کې دې پیغمبر مبارک قسم خوري زم په سوال زیاتیږي راځه سوالونه نن سبا دومره سوالګری زیات شوی دي چې ورشه د پاکستان په ډیرو صوبو ضلعو باندې دوبه پابندي ولګولوي دا مرالېږي دا سوال کوي دلته ملک را لوشه ورشه نن په سعودي کې استاد پاکستان د دنیا خلک په جیلونو کې پراته دي په سوال کې نیولې دي التلار شي د عمرې د پاره د خلکو نه سوالونه کوي د عمرې په بانزي او د خلکو نه سوالونه کوي د عمرې په بانزي او د خلکو نه دونه وګټي چې بیا دې عمرې له بیا سوال کوي الته مونږ لري په خپل سترګو ځان په نه غرض کو د خلکو نه سوالې پوټلو ګرځي پوټلو یقینو کا پوټلو او ګیمنار املاسي نیوي ډوړې راځه په شرمونو د خلکو شرمونه جنکه په بازارونو کې ګرځي خشته جنکه او خلکو د ګناه دعوت ورکوي موټر ته مخامخ ولاړی او خلکو د ګناه دعوت اوراکه پریدي دي نه چونډې سری کړي او ځانونه لفټ کې پوري کړي او د ګناه دعوت نن سبا خلکو له ورکوي د سوال په جامه د رسول الله مبارک خدا طریقه نه د قیامت پرد چې کوم انسان سوال کوي حضور پاک فرمایي وی په مخ کې به تشهدو کې غوخه بني ځان له ولې مخ زخمي کې د قیامت پرد نو پیغمبر مبارک قسم خو زما د الله په ذات قسم چې په سوال مال نه ډیری ظاهر کې به مال ډیری خستر کې به دیوږي څومره ډیری نو هغه سپیتوب بدر کې وي سپیتوب برکت په مال کې نه په بل طرف بدر نه وځي او یو په دې قسم خو چې په صدقه مال نه کمیږي ګوري مال زیاتېږي یو سړی و خدای وا دا سړی شوم او خدای سخی وا خدای به صدقه کا واغې وي کمیږي یو ځل دې سړی ته وي خاونتا په پټو ته چکر لګو ما چې ته بوده پټوله خمالدارو چې د پټو کې چکر ولګو په مخه چې بوې اطلال تارټ کړ دې دا خزواره ورلا او د ارټ په پی باندې سر ورکته کو دی وبته نه نه ګوري او دا سړی لګیا دی په پټو پلو ګرځي فصل ګوري باغونه ګوري چکرې لګي د خدای تاواز کی راځه کنه زه دې راوستم چې پټی ته دم چکر لګوم ته کوي کې ولاړې کوي ته مخامخ ګوري الله راځه وې در علم صبر وکا هغه ګرځي کله زمیدار سره کله مزدور سره په پټو ګرځي د دې تاواز کوي قدر زم دې تاواز کوي داوتي قدر زم اخره کې هغه ځان ستړي ک پټولو پلو ګرځي پټي خپل وکته فصل وکته ونه وکته چې واپس راغی ساره راسه دقه کوي ته ګوري نه کوي کې دې څه صحیح کړي زه دې راوستم چې پټو چکر لګو د باغونو چکر لګو نو چکر دې نه لګو زه راوستم دغه کوي ته سړی یو ناشنا شی دې کوي ته وختي راسه ولاړم مې صحیح کړی دې وې څنګه وې زر عالم دې کوي ته مې وکتل دا کوي دا ارټ تاویږي او به روانې دي ما یو ځای ځان ته نخې خو دې دا او به کمیږي نه زه دې سوچ غشتم وختي داسې ما ځان ته نخله ګولې دا او روانې دي بلو روانې دي ټوله باړې په وبشوي او به کمیږي نه کولر کې خو چې وب پرتی د حضرت ایم زمون زمانہ کې کولر دي او ته وباله نو کولر کم شي منګي او به وب ته کم شي هاوس کې وب ډیګه کې وب ته وب کم شي زه دې تا ګورم د وبول پلان دی لوی دغه دې سوته تلاو دې دا کوي او وب ته یوسف کمیږي نه مادان ته نه خو در چوس به کم شي اوس به کم شي هاي قمقله هاي بے وقوفه ای قمقله وخت اسه ضایع کو دا نه کمیږي ولې نه کمیږي دا دوبره وبچې ته لاړې قوته وې دې پسې شاته ل نور را روانې دي تازه را روانې دا زړی وزي او تازه را روانې دي لاندې چینی دي بے وقوفه دا کمیږي نه د چینونه لاندې ور پسې نور را روانې او هو سړیا خدا نور راځي او دقه سجده ته مسخه کوا لاندې د الله د طرف نه چینی را روانې دي کمیږي بنا او ته کمی بشي دې تاسو ګور دیلا مې راستې دیلا
ما باغ کې او پټو کې غرض نو چې ستا د خولې نه په خپله دوزي او یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی او دام د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی فرمایي انفق خرچ کوا انفق تیر وتم انفق د خدای په لار کې خرچه کوا اوهو ينفق عليك الله به پتا د پسرا ورای الله به دل درکې دا به نه وي چې د عمل به کم شي چې پیغمبر په قسم خوري نو کمېدل د کم طرف نه راغل نو رسول الله مبارک فرمایي خرچه کوا نور برز حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ناسته یو سړی راغی رسول الله مبارک نه مطالبه وکړه وی سب بچی مې وګدي سراکا دا هغه وخت چې حضور پاک سره اسم نو بیت المال کې مسنو ورشه ودا سکارو کا یو دکاندار لورشه قرض سودا ته او کو قرض بما پسې ولیکي زما په سر ته سودا قرض والا حضرت عمر ورته وی د الله رسوله ته په دې مکلف نه چې د خلکو د لپاره قرضونه کوي چې صدر سری خلکو له ورکو چینی نو تا په سر به خلک قرضونه کوي دا سکه یقینو کده حضور پاک د حضرت عمر دا خبره خو نه شو یو بل سړی ناستو او ته د الله رسوله انفق خرچه کوا ولا تخش من ذي العرش اقلالا خرچه کوا د خدای د عرش والا نه یره مکه و چې مال به کم شي خرچه کوا حضور پاک مسکی شو وی خندل وی به هذا امرتو ما ته د خدای نه دغه څه حکم شوی چې کوا د چا په نوم د الله په نوم نو د الله د طرف نه په کموالی مې یریږي الله بدل بیا ډیره بدل کوي قسم د حضور پاک دومره سخیو بخاری شریف کې راځي یو ځل یو زنانه ورته صادر راوړ او دا صادر له پولیس کیم جوړ کړي خشتخ کولې او په دې غاړو باندې ورته ګلکاری ګلونه جوړ کړي خشته کړي لکه اوسم باز خلک صادر له پلوونه جوړ کړي خپل مزیدار زونډي وته مونږایو او د غاړو کې وته ګلونه جوړ کړي خشته کړي و والله او هغه زنانه غ صادر راوړ رسول الله مبارک له خپل مشرخه زوا وې دا الله رسول دا مې د خپل دا غاړي جوړې کړي دي او دا صادر مې د خپل ډولې کړي دیله مې راوړ چې تاته واچو تاله درکم چې ته واغوندې او صحابه وی حضور پاک ورته ډېر محتاج او دغه وخت کې ځکه د رسول الله مبارک خپل کم صادر عموما به دو صادر یو به لنکړو د پرتوک پځه او یو به د کمیس پځه رضان نه تاو کړو نو یو صادر د پیغمبر علی السلام شلیدلې ټوکړې ورته لګېدلې نو ورته ډېر زیات محتاج او ډېر زیات ورته خوشاله شو چې خدای صادر ورکو خشته ډولې نو رسول الله مبارک زر کوړه نه ناوته او هغه د لنګ په دې چې کم صادرو هغه لړک او دی واچو او بار پکې وروت حضور پاکم وته خوشاله او صحابه یو صحابي ناسته الله رسوله ډېر خپل صادر دی مال نه راکې زر کوړه لاړ اړو غږیونه خپل زور صادر واپس ددان نه تاو او د اون غختراوین غخت او هغه صحابي دی ورکوي داوال دې ته سخاوت دانه چیر ور خپنه شي مال خو اخذ راوړ اوس که تعالی در کوم اب خپش دانه چیر ور دا خو زما ضرورت ته ورګه تعالی بل در کما نه او هغه صحابي سوی ما احسنها صح کل صادر دې سمزیدار دې مال راکا نو صحابه اق صحابي طبيعت بدري خبره ورولې وی ګوره دا دې خو نکړل ما احسنت خدیو نکړل تا ته خپتره چې حضور پاک نه سوک شو غواړي نورت کینا او هغه ته محتاج او سونه پمینه واچو څومره خولي وسره ښکارې دا وته محتاج او تا ته وغوښتو د ته پته ده چې دې شی نه رد کوي هغه صحابي وی نه ما دې له نه دی غوښتې ما دې له غوښتلې لتكون کفني چې دا زما کفن شي مړ شم او دې کې خښ شم ځکه د حضور پاک مبارک اغوستلې صادر دی نو مقص شو هغه صحابي چې بیا کله وفات شو نو اق ځان له خو دی او هغه د کفن وګرځي لیکن د حضور پاک صحاته وګورئ یو موقع کې په یو لار باندې روانو یو ځنګل کې یو باندې سیر هغه باندې سیان خو رو به دین استا کاو هغه له آدابونه قرآنو خبر او حضور پاک ته ودرې د رسول الله مبارک صادر ځان نه تو کړو او صادر داسې کلک راخ کنه داسې کلک چې د پیغمبر علی السلام په دې سټه پټه جوړ کړه وی راکه د خدای مال کنه تا سره چې د خدای کم مال دی نو مال دی ولې نه راکه رسول الله مبارک مسکیش هغه وتاونه او فورن صحابه ته وی شابه دل سور کې
او بیا سو فرمای او بیا په دقه سفر کې یا بل سفر کې روان دي خلق نو رستو کې یو خلق ورپسې دي مال راکا نو صادر اونه کې اون خطه وی صادر راکې زمانم صادر په دې اونه کې اون خلو هغه ټولو له غنیمتونو ورکلو بیا فرمایل وی قسم دې کده دې اونه د دې سانګو د دې اون عمر مال ما سره په یو سات کې به در باندې تقسیم کړ بیا بدانه وای چې دې بخیل دی حضرت ابو ذر وی رسول الله مبارک ما تو فرمایل ابو ذر احد تو ګوره کنه احد د تخکاری وی ما وی کسکاری دی او ما احد ته لېږي نو ما ورته وکتل چې سونه ټیم پاتې دی چې لاړ شم وی ما ته وی اے ابو ذر کده دی احد عمره سره زر ما ته میلو شي کنه نو په یو سات کې به خیرات کم دومره به پریدم چې را چاره باندې قرض کې قرضداري دی ورکم دقه صحابه ذکر د پیغمبر علیه السلام صفاتونه په صحابه تقسیم دي یو صفت په یو کې دی بل په ټول کې اجمالی پراتري خدا سخت صفت په یو صحابي کې دی ابراهیم علیه السلام راغی اسماعیل علیه السلام ته بچي یو خبره ده تکو نو ځان دی فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى بچي ما خوب لیدلی او ما ته الله په خوب کې فرمای چې دا بچی دې حلال کا صد خیال او دریش په پر پس ابراهیم علیه السلام دا خوب او الله وت حکم کوي چې حلال کا نو زمون خوب څه شرعي دلیل ني د زړه بشارت او خوشحالي وسره راځي خو شرعي دلیل ني او اخو د ابراهیم علیه السلام د پیغمبر خوب وحي پیغمبر چې څنګه خوب وویني فوري په هغې عمل کوي د الله د طرف نه دا وحي یو ځل یې ولید د اطمینان د قلب دپاره لږ صبر وکړه بیا ولید د اطمینان د قبل د قلب زړه دپاره صبر وکړه بیا ولید بس بچې انی ارا فی المنام خوب کې وینم انی اذبحک فانظر ماذا ترى لږ سوچ وکړه څه دی خیال دا زموږ طالبان وایي چې هر کله الله طرف نه وحي شوه نو بچي سره مشوره ولې کوي بچی سره مشوره په دې کوي چې ګورم چې بچی مې غاړه ایږدي او که نه که غاړه ایږدي نو د حلالولو جدا طریقه ده او که نه ایږدي د زور د مخې د حلالولو جدا طریقه چې معلومات وي او بعضې علما وایي نه ابراهیم علیه السلام ته را بچی معلوم و مشوره ځکه کوي چې د ما دا بچی ما ته معلوم دی دی به ما ته وایي چې حلال مې که چې فرشتو ته پته ولګي چې په زور نه دی ګورې بچی ورته څه وایي دا ورته نه وایي چې بابا الله ته سوال وکړه چې ما د حلالولو نه بچي تو گناہ پکې نه وکړی وي ولې که الله ته ابراهیم علیه السلام سوال وکړي یا دغه وخت سره قبلی سوال یا نه او دعا باندې خو الله خوشحالېږي خفه کېږي خو نه 50 منځونه په حضور پاک فرض شو په معراج کې او چې موسی علیه السلام ورته وویل ستا امت طاقت نشي لرلی الله ته رجوع کړه چې درته کم کړي نو رسول الله مبارک لاړ وی الله دا منځونه راته کم کړه نو 15 به کمېدل نو چې حضور پاک دا سوال کوي نو ده نه شو کولی نه سوال هم نه کوي بس الله چې ته پسه خوشحاله زه خوشحاله ماشاءالله زوی ورته دا نه وایي چې بابا بالکل تابعدار خو یاره ډېر ګران کار دی ستا خو بل زوی نشته د یو دغه یو اکلوتا بیټه یو بل نشته نه هغې بیبي نه د دې بیبي او اوس بوډان د ابراهیم علیه السلام د بچو د راوړو هم نه دی او زه یو یم ابه ملال شم بابا الله ته ووایه چې دا حکم دې کې ترمیم وکړي دا منسوخ کړي ګران کار نه دا نه وایي چې څنګه پلار دی هغه وینه په اسماعیل بچي کې هم چلیږي او ته یا ابت افعل ما تؤمر بابا چې څه حکم درته کېږي عمل کوه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ان شاء الله ته به موینې چې د الله پاک حکم ته غاړه بسته صابر ان شاء الله ډېر خوشحاله شو ابراهیم علیه السلام او دا خپل بچی ځان ته رانږدې کړ او ښکلې قبله ماشاءالله او ویې ته مینات او ځان سره یې چاړه م واغېسته او ځان سره یې رسۍ م واغېسته بیبي ورته وایي څه کوې وی قرباني کوو بس قرباني چې هلته لاړل هغه ځای له هلته کې شیطان چال چلو شیطان راغی ابراهیم علیه السلام ته څه کوې زوی لالی دا ته څه کوې دغه یو بچی دی بل شته الله ته ووایه ما لاله وه زوی بس خو پوه شو چې دا شیطان دی یو اوه کاڼي راواغېستل او پې وویشتل
خدای په دې ځمکه ورغیب چې لږ مخکې لاړ اسماعیل علیه السلام له هغه شیطان راغی ورته وی پته راته شته چې پلار دې څه له بوځي وی نه وی لالی دی وی ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچي چې پلار د ابراهیم په شانتي او زوی زما په شانتي څنګه به لالی وی نه ستا پلار وی چې ما ته الله ویلي دي وی چې الله ورته ویلي پروا نشته نه صبرې د هغه م کاڼي راواخېستل او په هغه ځای هغه شیطان وویست په دا ځمکه وردنه مخکې بیا شیطان رکاوټ جوړو ابراهیم علیه السلام لره هغه بیا په کاڼو ویسته په لومبي ځل د مشر سړي په شکل راغلی نو هلته اوس یو سلی دی یو دیوال دی خلک ورته غټ شیطان و جمره کبرا او په دویم ځای د درمیانه عام انسان په شکل و او وروسته د یو ماشوم په شکل و د کشه نو لومبي ته دې طرف نه مکې نه دی چې غټ شیطان وی جمره کبرا اوس خو دیوال د شیطان نه دی خو بس په دې نوم مشهور دی او هغه منځني ته جمره وسطا وی درمیانه شیطان او چې کوم مینا ته لومبی راځي نو هغه ته جمره اولا وی جمره صغرا ورته وی رکوټ شیطان مینا ته نږدې شو دا چې نن سبا کوم ځای کې دا مسجد نمیره ده دقه ځای مشوره وشوه بچی څنګه دی خوښه ده بابا یا ابت افعل ما تؤمر چې څه اډر درته کېږي عمل کوه ستجدني ان شاء الله من الصابرين زبر رپم نه نو چې الته کم وخت کې اوس علالی اوس ګران کار دی کنه چې ابراهیم علیه السلام باندې بوډا سړی او دغه یو بچی دی اسماعیل پشا او خشته بچی یو خو علالول دی یو په خپل علالول په خپل لاس علالول اوه ګران کار یاره ډېر سخت ازمایش دی د مارونو حضرت ابراهیم او اسماعیل ته وګورئ دې ته ازمایش وایي دې ته د الله د حکم تابعداري وایي موږ بس یو مړه د موږ روجې بس او د موږ قربانۍ بس نو با پلار ورته وایي بچې څنګه به وکړو ای بابا ما به تړې نه کړل بس زه به راته پرېږدم او چاړله به یو ښه مضبوط کش ورکړې تر څو چې زه په ځان پوهېږم چې تا زما مری پرې کړي تړه مې ځکه ما چې د اسمان فرشتې به وي په زور یې چې اسمان فرشتو ته پته ولګېږي چې نه په زور نه دی په خپله رضا ورته ملاس ابراهیم علیه السلام غریب په لاس سره پې بوډا سپین ګیری دی وار پار د انسان نه خطی ښځه بچې داسې به وکړو بیا ورته وایي چې نه بابا دا یو کار وکړه دا فیصله بدله داسې کار وکړه زما نه دا کمیس روغ وباس دا کمیس وباسه ځکه چې زه کله حلال شم او دا کمیس ته ما نه وباسې نو بیا روغ نه شي ایستی شلېدلی به وځي نو مور به مې وایي په زور حلال کړی دی کمیس یې ولکړولی دا کمیس زما نه روغ وباس او بابا لاس پې وتاړه ولې هسې نه ستا بوډی لاس تې رپېږي او چاړه پوره زر را نه ښکلی شي نو د الله حکم کې ناراستي را نه شي او بابا بیا به داسې وکړي چې زما حلال شمه ما دا کمیس په زما د وینو کې ولړی زما مور نه به یوسې زما مور به خفه ما زما مور ته به ووایي چې ګوره اسماعیل په رضا د خدای حکم ته بلاسې دا د روغ کمیس مې تیز دی په ژوند او دا وینه د اسماعیل دا چې زما مور سره پرته دی چې زما مور کله ما یادوي نو دا وینه به بویوي زما په دې وینې به هغې ته تسلي حاصلېږي ورونو ډېر ګران کار فلما تله للجبین چې سمې لو ابراهیم علیه السلام لګیا دی علالول کوي چاړه کم ځای کار کوي بابا داسې وکړه ما لاوړې کړه ستا سترګې زما سترګو ته مخامخ لاس دې رپېږي نه شي کولی الله قرآن شریف میں فرمایا لاوړې او هغه ځای نه لګیا دی چاړه نه زور ورکوي چاړه کم ځای کار کوي چاړه اوچته کړه ځمکې له راوبرولو د غوسې نه او ته وایې خلیله ستا ومنم که د رب جلیل ومنم ته وایې پرېکول کوه رب وایي پرېکول به نه کوي او حضرت جبریل علیہ السلام د جنت نه یو ګډ را په مخه کړ هغه ځای نه اواز کوي الله اکبر الله اکبر اسماعیل علیہ السلام وی شو او لا اله الا الله والله اکبر او ابراهیم علیہ السلام وی الله اکبر ولله الحمد او الاواز ورکی ونادیناه ان یا ابراهیم جبریل آواز ورکا هغه ځای نه اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین خپل خوب رښتونه کړ
او چا کې چې دغه سي اخلاص والے عبادت چې تا وا کوم زړه دي موږ غل دغه بدل ورکو ظاهري په ازمایش راولو خو دومره نه کړو دومره داسې وسره بیا نه کوو هغه ګړې لال کا قرباني وشو نمارونو دا قصه نه ده چې تاسو قصه کوم مشغولو ما دینه کټه برته غشتل پکار ابراهيم عليه السلام د الله لپاره قرباني ورکړه داغه ماشوم بچي 12 سال کی عمر والا 12 کال کلن ماشوم څومره قرباني ورکړه موږ سوکړه د دین لپاره एक गांव में एक चुड़ैल वाली डॉल रहा करती थी। इस बात से अनजान ये गांव वाले बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजारा करते थे। कभी हंसी मजाक तो कभी पिलो फाइट। वो सारे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी इस खुशियों में एक ना एक दिन पानी फिर जाएगा। फिर एक दिन सारे के सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे और एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करके बोलता है कि टीचर आपके पीछे खौफनाक सी डॉल खड़ी है। टीचर थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके बाद टीचर जैसे ही पीछे मुड़ता है उनकी आंखें लाल हो जाती है, उनके दांत नोकीले और उनके नाखून बड़े बड़े। तब ये देखकर वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके तरफ टीचर बढ़ने लगती है कि छुट्टी हो जाती है और वो स्टूडेंट भाग जाता है दुम बचा के। उसके बाद बहुत समय बीत जाता है लेकिन वो स्टूडेंट नहीं आता है। इस बात को लेकर उसका मिंकू दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि चिंकू क्यों नहीं आ रहा। तब वो उसके घर पर जाता है और उससे पूछता है तो चिंकू बोलता है कि अबे यार तुझे पता है हमारी मैथ वाली टीचर एक बहुत बड़ी चुड़ैल है जिसके बारे में मेरी नानी मुझे बता रही थी, वो वही वाली चुड़ैल है। तब मिंकू बोलता है कि अरे क्या बात कर रहा है। तब चिंकू बोलता है कि कल रात मुझे सपना आया था कि तुम 12 बजे स्कूल के हमारे वाली जो अपन की क्लास है ना वहाँ पर आ जाना, वो चुड़ैल मुझे बोल रही थी। तब मिंकू बोलता है कि सही चल फिर चलते। फिर चिंकू बोलता है कि अभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तब मिंकू बोलता है कि चल यार चलते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पार्ट 2 बहुत मज़ेदार होने वाला है। सो आप लोग पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। आप लोग बताइएगा कि पार्ट 1 आप लोगों को कैसा लगा और फिर पार्ट 2 में बताइएगा कि पार्ट 2 आप लोगों को कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो दोस्तों, और मेरा नाम है मोटू। जैसे कि आप लोग मुझे जानते होंगे, मोटू पतलू कार्टून में मैं होता हूँ। बाकी आज मैं समोसों को पाने के लिए जल्दी से इस रेस पे आ गया। इस रेस को जीतने के बाद मुझे मिलेंगे पूरे के पूरे 5 लाख रुपए। सो मैं उससे बहुत सारे समोसे खा सकता हूँ, ढेर सारे समोसे। ये बहुत खतरनाक रेस है, इसी की वजह से ये जो है ना रेस इसकी कीमत है 5 लाख। तो इसीलिए अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगाऊंगा। वो देखो मेरा घर, वो देखो चाय वाले का, वो उसी दुकान में जाकर मैं फिर समोसे लूँगा। मुझे अभी से सोच के मुंह में पानी आ गया। वैसे साइकिल चला के एक फ़ायदा तो हुआ है, ये फ़ायदा हुआ है कि अभी मेरी जो है ना बचपन की यादें ताज़ा हो चुकी है। बचपन में भी मैं इसी तरह ही साइकिल चलाया करता था और फिर जब मेरा सर टूट जाया करता था तो मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटा करती थी। और आप लोग ने मेरे पापा को तो देख ही लिया होगा, जो एलियन प्लेनेट में जो फंस गए थे वो वाला एपिसोड, वही मेरे पापा थे। और अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और अब आप लोग प्लीज़ कमेंट पे जल्दी से बता दें कि अब मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा जी जान लगा रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। हाइश जोर लगा के हर्षा हर्षा, मोटू स्पीड दे दे, मोटू स्पीड दे दे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अरे माँ मैं तू हार गया, अब फिर से करना पड़ेगा। चलो फिर से करता है। अब मैं तो फिर से टूट सब कुछ हो रहा हूँ मैं तो। अब मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। और फिर तुरंत जल्दी से स्पीड दो और जल्दी से भागो भैया, मुझे समोसे चाहिए। मुझसे और सब्र नहीं होगा।